تاسو بخپل د پی ډی اف فایل څنګه سکه ورکوي څنګه به پی پاسورډ لګوي وطنوالو دا یو نوې اپډیټ راغله دی که تاسو وس خپل پی ډی اف فایل سکه ورکول غواړئ تاسو چاته لیګل غواړئ او تاسو چاته ولېږئ او تاسو دا سوچ کوئ یره چې دا زما د اجازت نه بغیر بل څوک کولاو نه کی نو هغه له تاسو پاسورډ ورکوي هغه پاسورډ چې تاسو هغه کس ته نه ویلې نو تاسو د اجازت نه بغیر هغه پی ډی اف نشي اوپن کولای وطنوالو یو ډیره زبردست طریقه ده د دې سره تاسو کوم پی ډی اف فایل چې دی هغه تاسو د اجازت نه بغیر بل څوک نشي کته که تاسو خپل پی ډی اف فایل بیا چاته هم سند کوئ نو پاغه به تاسو پاسورډ لګوي او تاسو د پاسورډ نه علاوه به هغه فایل نشي اوپن کولای نو راځي دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کوو که ویډیو مو خوښ شي ویډیو د سره لایک کړئ پیج در سره فالو کړئ دا ویډیو د نورو وطنوالو سره شیر کړئ راځي چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کوو دین علاوه وطنوالو که څوک ما سره رابطه کول غواړي زما انستګرام ته راشئ مونږ په یوټیوب باندې هم کار شروع کړی دی یوټیوب چینل د سره لازم سبسکرایب کړئ خو وطنوالو د پی ډی اف فایل د لپاره به تاسو راشي خپل کروم ته په دې سرچ کې به تاسو ولیکئ اډوبي پی ډی اف ایډیټر او بیا به لګ لاندې به دا سکرول کوي پری آنلاین پی ډی اف ایډیټر په دې به کلیک کوئ په دې چې کلیک کوئ نو تاسو ته سلیکټ ا فایل په دې سلیکټ ا فایل چې تاسو کلیک کوئ نو تاسو سره به یو پی ډی اف فایل لازم وي کوم چې تاسو سکه ورکول غواړئ ټیک ته اوس فار ایگزامپل ما سره دا دی دا پکې زه سلیکټ کوم دا به لک شانتي لوډینګ وکي ټیک شو چې دا کله دې ته اپلوډ شي نو دا به بیا لګ لاندې سکرول کوي او په دې ساين ان پروټیکټ باندې به تاسو کلیک کوي په دې چې کلیک کوي نو لاندې لیکل دی پروټیکټ پی ډی اف په دې به کلیک کوي په دغه چې تاسو کلیک کوي بیا به سلیکټ فایل کوي دینه به یو پی ډی اف فایل راواخلئ دا بوس بیا دوباره اپلوډ شي نو دا چې موږ دوباره اپلوډ کو نو دلته کې اوس موږ ته وي تاسو ولا پاسورډ کېږدئ تاسو بوله فار ایگزامپل پاسورډ 1 2 3 4 او بیا سره داسې یو خپل د لپسټک هم ورکئ 1 2 3 4 5 نه دا تاسو کته شي سیټ ا پاسورډ سیټ ا پاسورډ باندې به کلیک کړئ دا اوس کنورټ کیږي بیا به دا تاسو ډاونلوډ کړئ دا موږ سره ډاونلوډ شو دا به سیو کړئ بیا به دا اوپن کړئ نو دا تاسو اوس ګوري دا چې موږ اوپن کوو نو دا زموږ نه پاسورډ غواړي دا که تاسو په واتس اپ باندې بل چاته شیر کړئ په سب باندې هم دا ته په بل یو پلیټ فارم باندې دا تاسو بل چاته شیر کړئ نو دا به دا غنه لازم پاسورډ غواړي چې تاسو پاسورډ نه ویلې نو دا تاسو د اجازت نه هغه بغیر نشي کولای اوس ولما پاسورډ ورکو نو زه ګوره چې دای ما ته کولاوي کنه ښه 1 2 3 4 5 او د دې شو اچ نه دا وګوره ټیک شو چې پاسورډ مونږ ورکو نو کولاو شو اسی نه کولاوي دو ډیره مننه وطنوالو امید لرم چې تاسو به پوه شوي که بیا هم صحیح نو په کمنټ کې تاسو کولای شئ د خپل ځان خیال ساتئ د الله په امان